د هر قسم حاجت دپاره ازموده او مجربه وظیفه د یا وهاب وظیفه او دعا ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که د ستاسو هر قسم حاجتونه وي، هر قسم د زړه ارمانونه وي او هغه نه پوره کیږي، نن درته د یا وهاب وظیفه او د یا وهاب دعا هم که دا وظیفه او دا دعا تاسو د نن نه شروع وکړله، زرګونه حاجتونه به انشاءالله چې په لږ وخت کې د نن نه ستاسو پوره شي. هر قسم حاجت د ستاسو ولې نه، ستاسو د زړه چې څنګه خواهشات وي، الله جل شانه به هغه تمام خواهشات د ستاسو پوره کړي. د غیب نه به ورته داسې ځای نه به ورته اسباب برابرېږي که نه، چې د ستاسو به بالکل په وهم ګمان کې نه تېرېږي. منګه ډېر زیات وظایف وکړل، ډېر زیات اعمال مو وکړل، ډېرې زیاتې دعاګانې مو وکړې، خو زموږ حاجتونه پوره نه شول. نن چې درته دا کومه دعا هیمه یا وهابو او د دې دغه کومه دعا ده، د وظیفو دعا ده، دا درته هم دا عمل صرف د شپې کوئ، بیا د الله د قدرت کرشمې وګورئ چې رب العالمین تاسو سره څنګه امداد کوي. هر قسم حاجت چې دستا وي نو الله جل شانه به دله زر تر زره پوره کړي. وضاحت به زه تاسو ته څه وکړم چې دا حاجت دی دا حاجت دی. خصوصا د بعضې ملګرو حاجتونه دا وي چې ماته د ډېر نیکعمله او صالح اولاد میلو شي. د اولاد نه ډېر سخت پریشانی، د واده وخت ډېر شوي لیکن اولاد یې نه وي. نو که د اولاد دپاره دا وظیفه راونیسي نو د اولاد دپاره خو تیر به هدف ده، یعنی ډیره زبردسته وظیفه ده د اولاد د حصول دپاره. د هغې طریقه درته هم چې د اولاد دپاره به څنګه کوئ او دې نه پس به څنګه سوال کوئ. بیا زمونږ خو داسې ده چې یا الله ما ته اولاد راکړي، لیکن دا نیکعمله سوال پکې نه کوو. نو چې کله اولاد پیدا شي نو هغه بیا زمونږ دپاره دردسر وي. نو دغه طریقه هم درته هم چې د اولاد دپاره به دا وظیفه څنګه کوو چې زمونږ نیک او صالح اولاد پیدا شي. بله خبره که یو انسان باندې قرضونه راوختي دي او قرضونه دومره ډېر دي چې د ده دا سټې راګیر کړی دی، یعنې ډېر سخت پریشانه شوی د قرضونو د لاسه، که د یا وهاب دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې تمام قرضونه به زر تر زره ختم شي. او یو انسان دی هغه غریبي ډېره زیاته انتها ته رسېدلی ده، غربت یې ډېر زیات دی، محتاجي یې ده. نو که د محتاجۍ او د غریبۍ او فقیرۍ نه ځان خلاصول غواړئ نو بیا هم د یا وهاب دا کومه وظیفه درته ښیم دا وظیفه شروع وکړه، او دا کومه دعا درته ښیم دا دعا هم شروع وکړه. انشاءالله چې د محتاجۍ او غریبۍ نه به د رب العالمین زر تر زره خلاص کړي، د مخلوق د محتاجۍ نه به د الله جل شانه خلاص کړي. داسې پاورفل وظیفه خو ده. او که یا د چا رشتې نه کېږي، د رشتې د مسلې ډېرې زیاتې وي نن سبا، نو که رشته د چا نه کېږي او د یا وهاب وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې زر تر زره به ورته په یو ښکلي او مزیدار ځای کې رشته میلاو شي. دې نه علاوه که د رزق پریشانې وي، که د رزق تنګسیا وي در سره، یا د ستا نوکري وي نوکري دې نه لګي، یا د ستا یو بل داسې ایمرجنسي حاجت دی او هغه حاجت د ستا نه پوره کېږي، نو د دغې ټولو حاجتونو د هغې دپاره واحد حل صرف د یا وهاب وظیفه کول دی، او د دې یو خاص عمل دی نو هغه کول دی. نو الله جل شانه به تمام حاجتونه پوره کړي. راځه د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه ده. که یو حاجت راپېښ شي او هغه حاجت نه پوره کېږي، د ټولو اول به د دې وظیفې سره تاسو 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ. که نارینه وي نو هغې کوشش کوي چې هغوی د جمع سره لمونځ کوي، او که جمع ته نه لاړه نو خیر د ځان نه دی کوي، خو په خپل وخت کې د 5 واړه وخته لمونځ کوي. او که زنانۍ نو هغه په خپل ټیم باندې 5 واړه وخته لمونځ کوي. دا وظیفه یا وهاب وظیفه چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړي نو یو ځان له ځای کې به کښېني، د اتحیاتو په شکل باندې به کښېني، قبلې طرف ته به مخ کړي. د ټولو اول به 3 کرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، چې هر یو درود شریف ته وویلې، او د هغې نه پس به 1400 کرته به تاسو
یا وهاب وظیفو کې. خو طریقې دا ده چې کله سل پیری پوره شي یا وهاب، نو بیا به دا دعا ووایې: رب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. دا وظیفه به بیا وکړي، او یعنی په هر سل کرت باندې به دا وظیفه کې: رب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. خو چاته نه زوتېږي، دا ویډیو لږ شان راوروستو کې او دوباره یې زوته کوي. ډېره زیات اسانه، دوباره دومره ګرانه نه ده. چې کله 1600 پیرې پوره شي، د هغې نه پس به 3 کرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او د خپل حاجت دپاره به بیا لاس پورته کوي چې کم قسم حاجت دې وغوښتلو، نو الله جل جلاله به هغه تمام حاجتونه د ستاسو پوره کړي. ډېره زیاته مفیده مجربه وظیفه ده، ډېره زیاته ازموده وظیفه ده. بلکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.